د مزار شریف ښار په بابا یادګار سیمه کې په 1000 متره مربع ځمکه یوه دیني مدرسه جوړیږي چې 2500 کسانو ته به پکې د دیني زده کړو زمینه برابره شي. د مدرسه د مزار شریف ښار د بابا یادګار په قلعه خان سیمه کې په 1000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي چې څه باندې 250 زده کوونکو لپاره د دیني زده کړو زمینه برابریږي. یو شمیر دیني عالمانو او د سیمې خلکو په بلخ ولایت کې د اسلامي زده کړنیز او کلتوري پروګرامونو د پیاوړتیا په موخه څرګندونې وکړې او د افغانستان د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو یې وغوښتل چې د یادې مدرسې د جوړولو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. و این مدارس در روی زمین قلعه دین است. ما و شما می خواهیم که مدرسه را تأسیس بکنیم، این دین ما حفظ می شود. مدارس در روی زمین حیثیت قلعه دین را دارد. هدف این مدارس چیست؟ هدف این مدارس این است که حفاظت دین و احیای غیرت اسلامی است. یک مقدار زمین اختصاص داده شود از طرف وارثین مرحوم خالقداد خان و در اینجا یک ساختمان جدیدی را که گنجایش تقریبا در حدود در عین زمان 200 یا 250 طالب العلم را در یک وقت دارا می باشه. دینی عالمانو همدارنګه له ځایي خلکو وغوښتل چې له دې ځای څخه د خپلو ماشومانو د علمي کچې د لوړولو لپاره ښه ګټه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې په دې مدرسه کې د نارینه او ښځینه زده کوونکو ټولې تعلیمي اړتیاوې په پام کې نیول شوي دي.